داسې اوبه دي چې لږ تاسو ته ولامبي بیا به یې ټوله ورځ برابر چې په پیپ خو بند دی. دا پیپ نه دی ملګري. سلامونه دوستانو، نن دومره زیاته سخته ګرمي ده که نه په افغانستان کې. اسیب مې هم را روان کړی دی. نن مو داسې یو ښایسته ځای ته بوځم که نه، د لامبلو ځای دی او بل هغه ځای کې باغ دی. ماشاءالله ډېر ښایسته باغ دی. ویلاګ را سره مخکې وګورئ صحیح ده، او چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. بس په لاره باندې روان وم. ماشاءالله جوار هم غټ شوي دي، تاسو یې لیدلی شئ. او بس ډېر ښایسته موسم دی، خو بس یاره ګرمي دومره سیوا ده که نه. تاسو لیدلی شئ ماشاءالله جوار هم امبولي ستري بس پخېدو کې دي. یاره ثناءالله ماښامه پورې به په اوبو کې کینو، زر به کور ته نه ځو. هو بلکل ماښام نه مخکې به نه ځو، ځکه چې ګرمي ډېره سیوا ده. او کله د افغانانو محنت ته ګوره. جوار یې هم کرلي، ورسره یې سبزي هم کرلې. ماشاءالله ډېر ښایسته ماحول احساس کړی دی. د دې دا معلومېږي چې موږ افغانان ډېر زیات محنت کش یو. دا راورسېدو پیپ ته خوا ته. پیپ سوری شوی دی، دې ته به انشاءالله لامبه. دا خو پیپ په میانځ ده که نه، سر به یې کوم ځای کې سر یې دغه اخوادګي کې سر یې اخوا دی که نه. بلکل راځه چې ورشو. ویډیو راسره ډېر پیپ پیړ نه دی یاره، ډېر پیل دی، 15 انچي پیپ. 5 انچي ماشاءالله. بل ماشاءالله نارنجان هم پخېدو کې دي. ښه بس موسم یې را روان دی، بس دا نارنجان هم پکې وموندو چې تاسو مینهوالو ته یې وښایم. پیپ خو بند دی. دا پیپ نه دی ملګري، دا نه دی که نه، بل پیپ دی. مړه مونږ هم داسې ګپ نه کوو. راځه چې پیپ ورته وښوي. راځه دا پیپ دی. ښه دې پیپ ته به لامبو. هسې به کمیس وباسو که نه، کمیس سره پکې لامبو. کمیس سره به لامبو، ګرمي ډېره سیوا ده. بل که دلته مونږ وګورو ماشاءالله تاسو کتلی شئ جوړ چې کوم دی، مونږ ورته په پښتو کې جوړ وایو. دا تش دی ښه، کمل ډک نه دی. او بل تاسو دا ماحول لیدلی شئ، شنه شنه دي، ماحول تک شین دی. دونه زیاته ګرمي په دې ځای کې نه وي یخني. نو پیپ ته به لامبو انشاءالله. تاسو به راسره ویډیو ته اخونه کوئ. ماشاءالله به دا اوبه ګلې چې کومه ماشاءالله کم یخ اوبه دا اوبه یې دا ډېرې صفا دي. ورته وښیه لکه شګې مګې دا قیسې به تېر شه. نچرل دوبي ده، نچرل اوبه دي. ښه اوبه داسې ماشاءالله ډېرې زیاتې یخ دي. نو ټرای دې کوه چې اوبه څنګه دي. ښه ډېرې زیاتې یخې دي یاره. سیمه ماشاءالله سلګۍ رانهیسي، سلګۍ چینې اوبه دي ډېرې یخې دي، ډېرې یخې دي ډېرې. سیبا هلکه سیبا اوبه څنګه دي؟ یخې دي که څنګه؟ یاره داسې اوبه دي د واورې نه یخې دي، لکه ته وایې چې د واورې اوبه دي که نه. بلکل کولر کې دې کور یې که نه، بس دغه شان شوي لکه د کور کې بهېږي او جوړ دې صاف کړی. دا ټینشن نشته، ګرمي ورمي بیا هېڅ اثر نه کوي. دوستانو عتیق راسره میلاو شو. عتیق د دې ځای اوسېدونکی دی. بره زموږ تر خوا به خو عتیقه پیپونه دي، هغه دونه یخ نه وي لکه څنګه چې دا یخ دی. د دې څه وجه تېری شي؟ دا سیند ته نږدې دی. دا پیپ سیند ته دا سیند ته نږدې هغه ډاکې دی، ځکه لږ ګرم دی. هغه ډاکې او ډېره څونه پټو ته اوبه ځي که نه صاحب؟ دې دوه اخترې دي. نه دا ټول پټي کې زمې دی، هسې دا ټول دا شنه ځایونه چې ښکاري دا ته ټول دي. دا ټول ته دا باغ وښیه. دا باغ هم دې نه اوبه کېږي. هو دا باغ هم ته اوبه کېږي، ټول ته دا پټي هم ته اوبه کېږي. نو ګوره سیپه اوبه نه دی، اوبه ډېر زیات الله پاک ډېر غټ نعمت دی. ګوره ښه دا اوبه خو ګرمې دي، ځکه ګرمي ډېره سیوا ده. په شاته پیپ ته وګوره که نه، هغه پیپ ډېر زیات یخ دی. د کونړ سیند اوبه دي او په ټویل کې راختلي. دا ټول باغ دا پټي مټي هر څه دې نه اوبه کېږي. ماشاءالله زه ته ښه ښایسته یخ شوم. بیخي د دې ډنډ نه مې زړه هم نه کېږي ښه چې لاړ شم. بس دا د نن ورځې زمونږ ویلاګ و، ښایسته ویلاګ و. ګرمي ځکه د کونړ، زه په کونړ کې اوسېږم، ګرمي په کونړ کې ډېره سخته سیوا ده. بس دا شان یو ټویل چې ته په کور کې بهېږي که نه، بیا ګرمي نشته. نو که ویلاګ مو خوښ شوی، ویلاګ درسره مخکې شیر کړئ او زموږ چینل سره خامخا سبسکرایب کړئ.